یو مسلمان سره خدمت کې منډه وي نیت مه خرابوه چې بس دې کار کې ورسره منډه وام او 1,00,000 روپۍ به وګټي او زه به ورته وایم 50 تا او 50 زما ولې ما پکې منډه والې ده بابا دا منډه د الله د رضا دپاره یو مسلمان سره د چا سفارش لځي نکاح کې دې روان کي چې پلانکي ځای له ځو جرګه را سره وکړه په صلح کې دې روان کي جرګه را سره وکړه ته په خبره پوهېږي ته تلل کولی شي ته خبرې پېژنې ښه او بد پېژنې ورسره روان شه د الله د رضا دپاره نیت پاک وساته که په آخره کې څه درکړه وایي خله حرام نه دي که در باندې په خپله خوښه چیو ډوډۍ وکړله حرام نه خو خپل نیت مه خرابه رسول الله علیه السلام فرمایي د چا په نیت کې چې صرف دنیا و چې راپاسي بس روپۍ چې راپاسي او دنیا نو فقر به الله دلته راولي دلته څه معنی ټول عمر به دی فقیر دې ته نه وایي چې روپۍ به نه روپۍ به ډېرې خو کې به نه دي روپۍ به ډېرې دمه به نه شي روپۍ به ډېرې آرام به ونه کي روپۍ به ډېرې سپینه جامه به وانه غوندي روپۍ به ډېرې خوشحالۍ باندې به خوب ونه کي روپۍ به ډېرې په کور کې به سکون نه دي ته فقر و